از باندې هغه پښتانه په یو ټک شولې نه سپینېږي په یو ورځ څوک نه په دین خبرېږي که په یو ورځ خبرېده یا به په یو ورځ سړی انجینر کېدو یا به په یو ورځ ډاکټر کېدو یا به په یو ورځ ساینسدان کېدو دغه په کلو باندې 12 کاله یو وارې تعلیم وکړو بیا د هغه تعلیم نه بعد وروسته بیا موږ اصلي شي ته برابرېږو د پوسټونو ته انجینرینګ ته یا طب ته ډاکټري ته ساینس ته ټکنالوژي ته چې ځان برابرو د 12 کالو خوارۍ نه دا 12 کاله مقدماتي تعلیمونه دي دغه نه بعد بیا کالج ته یونیورسيټي ته برابرېږو بیا ایم ای وکړو د ایم ای نه بعد بیا هم په نوکرۍ په پوسټ باندې نه مقرر کېږو دغه نه بعد بیا ټیسټونه دي 14 کاله تعلیم هم وکړو د 14 کاله تعلیم نه بعد بیا ټیسټونه وي که په یو ټیسټو کې بیا کامیاب شو بیا په یو عہده باندې مقرر شو خو بیا هم په هغه کې په ډاکټري باندې اکتفا نه کوو دغه نه بعد بیا کوشش کوو د میډیکل سپیشلیست ځان جوړو د پلانکیش سپیشلیست جوړو د پی ایچ ډي ورسته کوو دا ټول خواري غواړي سړی نشي رسېدای خو دا دین دومره اسانه ده چې عادي ورکولی ده بس د مور نه چې پیدا ده دین زده ده الحمدلله رب العالمین تر سپینې ګیرې پورې وایي الحمد ټکی نه ده زده دین دومره اسانه کړی چې د مور نه زده کړی خو دنیایي تعلیم 14 کاله وخت ورکړي دغه نه بعد ټویشنونه وي ټیسټونه وي بیا وروسته هغه پی ایچ ډیګانې پسې کوي وروسته بیا ما یو ډاکټر شناخته و لږ څه ملګرتیا یې وه زه ورسره ناست وم بل ورور یې ډاکټر و هغه راغی ما هغه نه و لیدلی د بله ځای راغی نو ګیرې کې سپین لګېدلي دي دې خو نه د ځوانو سپین ګیرې هم نه پېژندی کېږي خو خیر لږ ډیک راشنه و په مخ باندې یو څه معلوم و وایي دا مې ورور د پلانکي ځای کې ایم ډي هم کړې ده پلانکی هم کړې ده نو ما ذاتي هسې زړه ته راغله ما کور یې چېرې د واده ماده یې کړی وایي نه واده خو یې لا نه ده کړی ولې څه تعلیم لا ورته پاتې ده څه تعلیم لا ورته پاتې ده ما یو ځای کې ملایي وه د سپین ږیرې عامي وه زه طالب وم دوی له ملا کړې دنیا خوندونه تاسې واخیسته دا ټوکه به درته وکړم ښه سپېره وایي دنیا خوندونه تاسې واخیسته حالات کې ستړي یو بېګا چې راشو په بستره چې ننوځو وایي ماینځګۍ مو د شانه چښوي خو یې موږ په وس څه نه یي پوره په سپینه ږیره باندې بیا ډیګرۍ د وادو کوي دغه د دنیا عشق دومره واخیسته تر سپینې ږیرې پورې خپل ځان ته یې نه د ورپام واده هم نه کوي که دغه دنیا ګټه چی شوه دنیا ګټه چی شوه په واده دې خوند وانخیست په اولاد دې خوند وانخیست موږ یو مولي صاحب و دا پېښور کې یو ډاکټر د ده تربور و وایي هلته ورغلو بیا ذاتي ویل چې مولي صاحب دنیا نه تاسې خوندونه واخیسته د دې کال صرف 20 اویا لکه و وایي ما ورته ویلې ولې تاسې دومره ډېرې روپۍ لرې وایي زه مولي صاحب د خپلو کڼکیو زمانو د خبرو په ارمان یم دا ډېر د اولاد سره د خوند وخت دغه ده چې دا نه وای په خبرو راغلی وایي زه د خبرو په ارمان یم ولې سهار زه ویده یم دوی سکول ته تللي ماخوستن زه بیا په 12 په 1 بجې راځم دوی ویده ما په 1 نه دلدلي زوی خبرې نه ده اورېدلې زوی د خبرې په ارمان ده دا شیطان د موږ دښمن ده ګورئ په خوب کې هم کله غمجن خوبونه سړی ویني تکلیفي خوبونه رسول الله وی شیطان د موږ دښمن ده په خوب کې هم آرام ته نه پرېږدي هغه د موږ دښمن خوب ته هم نه پرېږدي آرام خوب ته ژوند ته هم آرام ژوند ته نه پرېږدي نو د جنت هغه آرام ژوند راته غواړي خدای پاک دې موږ تاسو ته توفیق د خپل طاعت او د خپل عبادت او خپل بندگی په صحیح طریقه نصیب کړي خو دغه راتګ د خدای د خپل رضا لپاره وګرځي دا خبرې د علماو د خدای پاک د موږ په زړو کې ځای کړي اول د موږ علماو ته خدای د توفیق د عمل راکړي بیا د ټولې مجموعې ته واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین